د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې استرالیا ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې په خپل نوم کړه. دغه لوبه چې د استرالیا په پرت لوبغالي کې ترسره شوه، پکې لومړی توپوهنه د استرالیا لوبډلې وکړه او په 32 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې جوړې کړې. د استرالیا لخوا په توپوهنه کې میتیو شورټ 22 او شین ابورټ 13 تر نورو لوبغاړو زیاتې منډې جوړې کړې. په توپوهنه کې د پاکستان لخوا شاهینشاه افریدي او نسیم شاه 3 حارث رؤف 2 او محمد حسنین یوه وکټ ترلاسه کړه. پاکستان دغه هدف د 2 وکټو په له لاسه ورکولو سره پوره کړ او سیالۍ او لوبلړۍ یې 2 د 1 پر وړاندې په خپل نوم کړه. په توپوهنه کې سایم ایوب 42، عبدالله شفیق 37، محمد رضوان 13 او بابر اعظم 28 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. حارث رؤف د 2 وکټو په اخیستو سره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو، خو په 3 سیالیو کې د 10 لوبغاړو په سوځولو ورته د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم ورکړل شوه.